د خیال دنیا کې رنګین خیال وم خو چا نه پېژندم د یو سرتوري په سر شال وم خو چا نه پېژندم دلته به خلکو خاورو شګو کې ویشتم راویشتم دلته به خلکو خاورو شګو کې ویشتم راویشتم ښه قیمتي لکه دلال وم خو چا نه پېژندم ښه قیمتي لکه دلال وم خو چا نه پېژندم د یو سرتوري په سر شال وم خو چا نه پېژندم داسې وم جوړ چې په هېڅ شان د ورانېدو نه ومه داسې وم جوړ چې په هېڅ شان د ورانېدو نه ومه په زنه ستا د رنجو په زنه ستا د رنجو خال وم خو چا نه پېژندم د یو سرتوري په سر شال وم خو چا نه پېژندم په برندو برندو راکتل خلکو چې دا لا څوک دی په برندو برندو راکتل خلکو چې دا لا څوک دی په برندو برندو راکتل خلکو چې دا لا څوک دی د وخت خدایانو ته دیوال وم خو چا نه پېژندم د وخت خدایانو ته دیوال وم خو چا نه پېژندم د یو سرتوري په سر شال وم خو چا نه پېژندم په تور تمنو کې رڼا وم هم ښکلا د کوڅو په تور تمنو کې رڼا وم هم ښکلا د کوڅو په تور تمنو کې رڼا وم هم ښکلا د کوڅو زه په میدان توره او ډال وم خو چا نه پېژندم زه په میدان توره او ډال وم خو چا نه پېژندم د یو سرتوري په سر شال وم خو چا نه پېژندم غربت و دومره چې د خلکو له نظره ورک وم غربت و دومره چې د خلکو له نظره ورک وم غربت و دومره چې د خلکو له نظره ورک وم رئیسه ستاسو کلیوال وم خو چا نه پېژندم رئیسه ستاسو کلیوال وم خو چا نه پېژندم د یو سرتوري په سر شال وم خو چا نه پېژندم د خیال دنیا کې رنګین خیال وم خو چا نه پېژندم د یو سرتوري په سر شال وم خو چا نه پېژندم قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال پښین و تاسو ته هر وخت د اتوار په ورځ د یو کتاب پیژندګلو کوي او تاسو ته د خپلې ژبې پښتو هغه اتلان او هغه نومیالي در پیژني چا چې د پښتو ژبې لپاره خدمت کړی وي کتاب یې چاپ کړی وي شاعري یې کړې وي او په شاعري کې د خپل تن وینه اچولې وي نو دغه شاعري به دردونکې وي دا به لړزونکې وي او دا به د قام پر زخمونو باندې
د مرهم کار کوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال هر اتوار و تاسو ته د یو شاعر کلام او د هغه کتاب وړاندې کوي. نو زموږ د نن کتاب دی دردونو ته به خاندو. دا کتاب ملګرو د رئیس ګل اسیر صاحب دی چې د لرې پښتونخوا اوسېدونکی دی او 2 ورځې کېږي چې پیاوړي لیکوال ته خپل دغه کتاب دردونو ته به خاندو پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کوي. نو همدغه دی چې موږ یې نن د ده پر دغه شعري ټولګه باندې چې د ده لومړۍ ټولګه ده موږ خپرونه کوو او د دوی یو جهان مننه کوو چې رئیس ګل اسیر صاحب چې مشر سکرتر دی د سید ګل جمال پښتو ادبي جرګې اورمړ پایان. نو دغه کتاب یې موږ ته ډالۍ کوي. موږ یې نن د پیاوړي لیکوال پښین لخوا تاسو ته معرفي کوو. پر دې کتاب باندې عبدالحکیم تیراوال صدر ګلورین ادبي جرګه باغبانان غریب آباد او ظفر علي ناز صوبایي سمیر نایب صدر ملګري لیکوالان پښتونخوا دغه درنو لیکوالو زموږ پر دغه درانه شاعر باندې سریزې لیکلي لیکې ورباندې کړي او د دغه کتاب پیژندګلو یې د موږ سره کړې ده. موږ د ده پر دغه کتاب باندې نن خپرونه کوو او موږ د دغه مشر او درانه شاعر چې په کلام کې ډېر خوندونه دي او د دومره زیار په خپل کلام کښلی دی چې ډېر کم خلک به دومره زیار د خپلې شاعرۍ سره کاږي. موږ که څه هم لهجوي توپیر څه ناڅه لرو د لرې پښتونخوا او د سویلي پښتونخوا لهجې څه توپیر لري خو تر دې پورې خپل یو 2 شعره را یادېږي چې ستا په پېښوره ننګرهار ته لهجه ورته ده. ستا په پېښوره ننګرهار ته لهجه ورته ده. ننګرهار ته لهجه ورته ده. زما هم ښایسته لوی کندهار ته لهجه ورته ده. راسه چې د یو بل پر وږو لاسونه واچوو. راسه چې د یو بل پر وږو لاسونه واچوو. راسه نن د دواړو و دې کار ته لهجه ورته ده. قدرمنو لیدونکو که څه هم زموږ او د لرې پښتونخوا لهجوي توپیرونه ستا خو د پښتو رنګیني د پښتو وسط د پښتو پراخوالی پر همدې ولاړ دی چې پښتو د نورو ژبو څخه غني یا امیره ژبه موږ بولو. هغه په دا وجه ده چې پښتو په لسګونو لهجې لري او پر هر 14 15 14 میله د پښتنو لهجې بدلیږي او زموږ په دغه پښتو کې هغه خوندور توري هغه خوندور الفاظ چې زموږ لهجوي توپیر ثابتوي او د هرې لهجې ځانته توري دي. نو دغه توري چې موږ سره را یو ځای کو نو بیا یوه پښتو ځنې جوړیږي او دغه پښتو بیا دومره غني او دومره په لغاتو پوره او دومره وسط پیدا کی چې بیا نورې ژبې مقابله نسی کولی. نو موږ د دردونو ته به خاندو د رئیس ګل اسیر صاحب دغه خوندوره لومړۍ شعري ټولګه چې اوس یې موږ تاسو ته د کلامو نمونې او زه رئیس ګل اسیر صاحب ته چې په لومړي سر کې مو کم ترنم ما د ده شاعرۍ ته یا د ده غزل ته کمپوز کړی وو که څه هم ورځ یا وخت کم وو خو په تلواره کې مو دا غزل ډېره زیاته خوښه سوه او ورته مې ترنم کمپوز کړي. هیله لرم چې د ده او د ده د ټولو ملګرو به خوښ سوی وي. خو موږ به د رئیس ګل اسیر صاحب نور کلامونه هم تاسو ته وړاندې کوو خو د ده په شاعري کې ډېر خوندونه دي. د ده په شاعري کې ډېر هغه څه پراته دي چې د خوږلته یې موږ
ډېر متاثره کړو. زه به تر ټولو لومړی له تاسو سره د کتاب پېژندګلو وکړم. د کتاب نوم دی دردونو ته به خاندو، شاعر رئیس ګل آصف صاحب، د چاپ کال 2025، کمپوزینګ فضل واحد زاید صاحب، او کتاب لومړی چاپ دی او کتابچار یې ګلورین ادبي جرګې ترسره کړي دي. او تاسو که چیرې وغواړئ چې د رئیس ګل آصف صاحب دغه کتاب ترلاسه کړئ او ویې لولئ، نو تاسو ته زه نمبرونه د موبایل درښیم، د ځان سره یې ثبت کړئ. تاسو د رئیس ګل آصف صاحب سره تماس نیولی سئ او پر دغه نمبرو ورسره رابطه وکړئ. 0304 5322 00 03 10 پر دغه نمبرو باندې تاسو د رئیس ګل آصف صاحب سره تماس نیولی سئ او د ده څخه دا کتاب طلبلی سئ، دردونو ته به خاندو. نو رئیس ګل آصف صاحب که څه هم تخلصي اثر دی، خو ده په خپله شاعري کې په ټولو کلامو کې رهیس کارولی دی او له دې خپل نامه څخه یې کار اخیستی دی. خو د ده په شاعري کې دومره خوند دی، د ده شاعري دومره خوندوره ده چې بیا سړی مجبوروي چې کوم کلام یې ووایې نو برته دې مجبوروي چې د سر هغه کلام دوباره ووایې. زه اوس راځمه د پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب په خوا چې دی دردونو ته به خاندو پر دې باندې خپله تبصره وکړي، نظر وړاندې کړي. خو ملګرو، زه له تاسو سره لومړی زموږ د نن د دې خپرونې کوربه قدرمن حاجي قاسم صاحب چې زموږ سره په دې خپرونه کې برخوال دی او د ده بچی لطیف الله چې د موږ سره ناست دی، او عبدالمالک کلمیار او پروفیسر فیض شهزاد صاحب او زه تیمورشاه کمال تاسو ته حاضر یو. زموږ دغه خپرونه را سره تعقیب کوي، مخته یې ملګرو شیر کوي او ټولو ادبوالو او د ژبو مینوالو ته یې ورسوي. دردونو ته به خاندو. شهزاد صاحب، یو جهان مننه د پیاوړي لیکوال مشر تیمورشاه کمال صاحب او زما پر څنګ کوربه د دې علاقې د دې وطن محمد قاسم خان بچیزی ترین صاحب او د ده زوی لطیف الله او دارنګه عبدالمالک کلمیار او زموږ کیمرامین چې په ده ژوندي یو، په ده ښایسته یو، محمد طاهر دیوال. کوم کتاب چې زما په لاس دی دردونو ته به خاندو، څه عجیبه نوم دی، ډېر ښایسته او څومره سمبولیک دی، یعنې حوصله سړي ته ورکوي بالکل چې د دردونو به ژاړو نه، دردونو ته به خاندو. او دویم زه رئیس ګل آصف چې رئیس هم دی، ګل هم دی، آصف هم دی، او آصف بېرته د ګل او د رئیس دی. بالکل. او زما د معلوماتو مطابق چې په پښتو ادب کې درې داسې اثره شته چې زموږ د دغه خاورې، زموږ د دې وطن او په لارو بر پښتون وطن کې پېژندل چهره ارواښاد عبدالباري آصف صاحب چې ترنم یې هم درلودی، آواز یې هم درلودی. او دویم اصیل منګل چې زموږ د پښتو ادبو یو بله نقاد او افسانه نګار، ډېر لوی نوم دی. او دا دی رئیس ګل آصف، غالبا زما همزولی دی. او زه به دلته دا ووایم چې موږ یو بل دومره سره پېژنو. ما چې دا کتاب وکړ کتئ په دې چې کوم ظفرعلي ناز دی، دا هغه شاعر دی د ترنم په حواله، بالکل، چې ده ته بلبل سوات ویل سوي دي. ما یې ترنم اورېدلی دی، ما د ده کارته ورسره سوي دي.
او د ده ملګری محمد ابراهیم لودلي چې دا یو ډېر مشهوره نامونه دي. نو د دې په منځ کې چې د رئیس ګل اصیل چې کومه شاعري ده او تا چې کوم ترنم ورته کښېښوی او چې څه د خیال د نازک خیالي هغه تمام تارونه او د اشعار هغه زلفې داسې وې چې نه صرف دا چې زړونه وړي بلکې زړونه یې تخنول هم. او ما چې د ده په کتاب کې وکتلو پر هره موضوع د ده اشعار چې کوم دي د جبر په حواله هم دي، د زور په حواله هم دي، د پښتونولۍ په حواله هم دي، د مینې د وفا په حواله هم دي، د وطن په حواله دي، مینه د وفا د وادي دي، شپې دي، ټول دغه شعر کې ستا. یعنې یو قسم به زه دا ووایم نه چې دردونو ته به خاندو، دا زموږ د هغه پښتونخوا څه سره د دې پښتونخوا یو آینه ده، داسې آینه ده چې موږ پکې ځان هم وینو، دردونه هم وینو، وطن هم وینو، خاک هم وینو. زه غواړم چې د خبرو څخه زیات ته د ده یو کلام بل زموږ مخته کښېږدي. دا وګورئ ملګرو سرعام په اور کې سوځي، دا وګورئ ملګرو سرعام په اور کې سوځي، نیمګړي ارمانونه مې تمام په اور کې سوځي، زړګیه د دې کلي نه بلها ناکامه لاړه. زړګیه له دې کلي نه بلا ناکامه لاړل، دلته د مودو ناکام په اور کې سوځي. زړګیه د دې کلي نه بلها ناکامه لاړل، خو دلته د مودو ناکام په اور کې سوځي. ارکام زموږ په ملک کې ښه په امن کې اوسېږي، ارکام زموږ په ملک کې ښه په امن کې اوسېږي، بس پاتې پښتانه دي چې مدام په اور کې سوځي. ارکام زموږ په ملک کې ښه په امن کې اوسېږي، بس پاتې پښتانه دي چې مدام په اور کې سوځي. ولاړ لاس په نامیو خو هېڅ رحم چا کې نسته، زموږ د خوارانو احترام په اور کې سوځي. غربته ستا د لاسه لوی واړه په خاورو شګو، غربته ستا د لاسه لوی واړه په خاورو شګو، په شان لکه سکاره مو هر اندام په اور کې سوځي. او نن لوی واړه قتلېږي بې ګناه رهیسه یاره، نن لوی واړه قتلېږي بې ګناه رهیسه یاره، ژوندي دلته د دغې انتقام په اور کې سوځي. ما درته وویلې نه چې دردونو ته به خاندو، که د خیبر ضد څوکي و انسان ته جذبې ولولې ورکوي. بلکل دا رنګه د نوښار څخه در پېښوره پورې، او بیا دا رنګه د سوات هغه خوشبو هوا چې کومه ده هغه انسان به فکر ته تازګي ورکوي. رئیس ګل چې دا اوس کوم کلام تا وویل، یو تله د پښتانه د کام د ستونزو عکس و، تصویر و، پېښې کړو چې هر کام په دغه خاوره په دغه ژوند کې بې ارامه ژوند کوي. او که په دار دی پښتون کام، که په دار دی باشعوره دی، که په دار دی نه هغه زموږ شملور دی. دغه عکاسي چې کومه ده، دغه درد چې کوم دی نه، دا د شاعر بنیادي موضوع ده نه، او د ده شاعري رنګینه کړې ده، په معنا کړې ده او مفهوم یې ورکړی دی. زه غواړم چې ته بل کلام ووایې. څه پکې نه وي، څه زاړه پنډونه پټ پراته دي، څه پکې نه وي، څه زاړه پنډونه پټ پراته دي، د زړه په کور کې مې بلها رازونه پټ پراته دي.
څه پکښې نه وي څه زاړه پنډونه پټ پراته دي د زړه په کور کې مې بلها رازونه پټ پراته دي راسي دا وګورئ دا چا یې وینې وشیندلې راسي دا وګورئ دا چا یې وینې وشیندلې دا چا یې وینې وشیندلې په سپین کفن کې پښتانه مخونه پټ پراته دي راسي دا وګورئ دا چا یې وینې وشیندلې په سپین کفن کې پښتانه مخونه پټ پراته دي د جانان کور ته مخامخ دغه میدان چې ښکاري د جانان کور ته مخامخ دغه میدان چې ښکاري مخامخ دغه میدان چې ښکاري په دغه خاوره کې بلها لالونه پټ پراته دي ډېر ښه د جانان کور ته مخامخ دغه میدان چې ښکاري په دغه خاوره کې بلها لالونه پټ پراته دي هر یو دیوال یې د زمزم په اوبو پاک وینځلی هر یو دیوال یې د زمزم په اوبو پاک وینځلی په دې کاله کې یې د پښو خاپونه پټ پراته دي تازه زخمونو له یې پام چې ګوتې ورنوړي څوک تازه زخمونو له یې پام چې ګوتې ورنوړي څوک په سترغلو کې مې اشنا دردونه پټ پراته دي او دا چې زخمي دی دا رئیسه زړه دی ګوره دا چې زخمي دی دا رئیسه زړه دی ګوره لږ یې را وسپړه پکښې شعرونه پټ پراته دي ډېر ښه کمال صاحب هر شعر د کمال شعر ډېر خوندور او د شعر ټولګي د تمامو غزلو اشعار چې زما نږدې چې دی هغه انتخاب په انتخاب شعر چې ته څومره وګایې چې هغومره نه دی څومره موږ یو تعارفي سلسله ده موږ یو تعارف وکړی نه خو زه د دې طاهر لیوار د ستړي پښتون پیج د لارې ورئیس ګل اسیر ته او د ده ټولنې ته د زړه له کومې مبارکي وایم په دا تازه نوې ټولګه باندې بالکل او د ده د لارې چې د ده دوستان دي زما دوستان دي ظفر علي ناز بلبل ترنم سواد او محمد ابراهیم او نور شاعران او ده ته وایم چې انشاءالله چې زه درسم پېښور ته زما او ستا ملاقات به په ایات آباد کې په سرکلر روډ د عمران افریدي په کور کې به کېږي انشاءالله نو موږ د پیاوړي لیکوال پښین لخوا هم دردونو ته به خاندو د رئیس ګل اسیر صاحب پر دغه شعري ټولګه باندې وده ته د پیاوړي لیکوال ټول ملګري او د ټولنې ټول ملګرو ته مبارکي وړاندې کوو او پر دا معیاري کتاب باندې پر دا معیاري انتخاب باندې پر دا معیاري کلامو باندې دته یو جهان مننه وایو او د ده پر دغه انتخاب او پر دغه خوندوره شاعري باندې موږ دته مبارکي ورکوو او دا وایو چې الله دې د رئیس ګل اسیر صاحب پر کلام باندې نور برکتونه کښېږدي چې پښتو ژبې ته او پښتو ادب ته دغسې نور خوندور او زورور کلامونه ورکړي او ملګرو اخیرنۍ غزل به یې تاسو ته وړاندې کړو څومره چې تا وکړه د زور خبره څومره چې تا وکړه د زور خبره دومره خدا نه وه د شور خبره ډېر ښه څومره چې تا وکړه د زور خبره دومره خدا نه وه د شور خبره د مینې سوال و پکې هېڅ نه و نور د مینې سوال و پکې هېڅ نه و نور دا و زما او ستا د کور خبره ډېر ښه سر صاحب مینې سوال و پکې هېڅ نه و نور دا و زما او ستا د کور خبره راته په جار کړي ویلی نه وی خوره به نه وه په هر لور خبره راته به
کړی د انکار و خیر دی خو تا به نه کړه د پیغور خبره او پوهه پرې نه سوې ما غوښتله مینه پوهه پرې نه سوې ما غوښتله مینه تا ترېنه جوړه کړه د تور خبره تا چې په ما رهیس لمبې کړې پوري تا چې په ما رئیس لمبې کړې پوري لمبې کړې پوري کړې خو ما نه وه د اور خبره تا چې په ما رهیس لمبې کړې پوري کړې خو ما نه وه د اور خبره څومره چې تا وکړه د زور خبره دومره خدا نه وه د شور خبره قدرمنو لیدونکو زموږ د خپرونې برخوالو زموږ د خپرونې لیدونکو دردونو ته به خاندو د رئیس ګل آصف صاحب دغه خوندور کتاب چې موږ یې تاسو ته ټلیفوني نمرې هم وړاندې کړې او د دې پاخه او مشر شاعر چې کوم کلامونه دي په زړه پورې زړه ته مرهم ورکوي او زړه په آرامه کوي نو تاسو دغه شعري ټولګه ضرور ترلاسه کړئ او پر دغه نمرو د رئیس ګل آصف صاحب سره تماس ونیسئ او دا کتاب ځنې راوغواړئ نو ویل ولئ تاسو به پر دغه خوندوره شاعري باندې ډېر خوندونه واخلئ قدرمنو لیدونکو زموږ دغه خپرونې ته چې شاعر او کتاب نومیږي د لرې پښتونخوا ټولو هغه ملګرو ته چې شاعران وي لیکوال وي افسانې وي او ناولونه وي شاعري وي مجموعي وي تاریخ وي یعنی پر هره موضوع چې فقط په پښتو ژبه باندې لیکل سوی وي پیاوړي لیکوال ته خپل کلامونه خپل کتابونه ډالۍ کوي زموږ نمره پر سکرین باندې تاسو وینئ پر دې نمره باندې د موږ سره تماس ونیسئ دغسې موږ ته خپل کتابونه را ډالۍ کوي لکه رئیس ګل آصف صاحب چې موږ ته خپل کتاب ډالۍ کوي موږ نن دغه دی تاسو ته ډالۍ کړئ نو داسې به د نورو شاعرانو کلامونه او کتابونه هم وار په وار باندې موږ په خپله خپرونه کې شامل کړو تاسو له موږ سره په تماس کې اوسئ پښتو لولئ پښتو لیکئ پښتو وایاست داسې به خپله ژبه ژوندۍ او خوندي ساتو چې کام د ظلمونو د ناروا او د غیرو د دسیسو څخه خوندي وساتو زه تیمورشاه کمال پروفیسر فیض شهزاد صاحب حاجي قاسم صاحب عبدالمالک کلمیار صاحب عبداللطیف صاحب او طاهر لیوال صاحب د پیاوړي لیکوال نور ملګري ټول له تاسو اجازه غواړو د بل اتوار په انتظار اوسئ د یو نوي کتاب سره یو جهان مننه زموږ ویډیوګانې ملګرو مخته شیروئ چې د پښتو او د پښتانه کام و نوي کهول ته زموږ دا خپرونې ورسیږي د کتاب سره یې مینه پیدا سي د مطالعې سره یې مینه پیدا سي زما شخصي پیج ته هم تاسو ورتلی سئ د تیمورشاه کمال په نامه دی روڼ سهار د شهزاد صاحب په نامه دی او ستړی پښتون د طاهر لیوال په نامه دی عبدالمالک کلمیار په نامه دی د پیاوړي لیکوال ټولې خپرونې به تاسو زموږ له دغه پیجو څخه تعقیبولی سئ کتلی سئ موږ ته خپلې رای په کمنټ کې راکوئ ستاسو یو جهان مننه ژوندي ګړندي او په هر ځای کې چې یاست په عزت او سرلوړي اوسئ